د بلخ امنیه قومندانۍ 5مې امنیتي حوزې پولیسو 15 تنه د موبایلونو د غلا په تور نیولي دي. د یادې قومندانۍ ویان حافظ محمد عیسی وثیق وایي امنیتي پولیسو د دغه حوزې اړوند ساحه کې هغه 15 کسیز بانډ نیولی دی چې د مزار شریف ښار بېلابېلو ځایونو کې له هیوادوالو د وسلې په زور موبایلونه اخیستل. ښاغلی وثیق دغه راز زیاتوي چې له یادو کسانو سره ځینې وسلې هم نیول شوي دي. د بلخ ولایت مزار شریف ښار د 5مې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې یو بانډ 15 کسیزه ګروپ د غلو نیول شوی دی چې یا د کسان په یو موټر ټکسي کې چې غوښتل یې د یوې ښځې څخه موبایل غلا کړي لاس په لاس زموږ د امنیتي ځواکونو د خوا څخه نیول شوي دي. یادو کسانو غوښتل چې د موبایلونو غلا وي او په نور مختلفو غلاګانو کې هم لاس درلودی چې د یادو کسانو سره یو میل توپانچه هم نیول شوې ده. یادو تورنو کسانو چې د لومړنیو څېړنو پر مهال خپل جرمونه منلي دي د مسئولینو په وینا قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارل شي. دیگه ما 5 نفر در موتور تاکسی ما بریم دیگه می آمدیم طرف شهر علی احمد رو بریم یک موبایل دست انداخت موبایل نتونست گرفته دیگه ایسا آمدیم گازمه ما را گرفت حوزه 5 ما 5 نفر هستیم بان کلان ما فرید است دیگه سراب است دیگه ما سر زنکت دست انداختم و گرفتن نتونست موبایلشه. وقتی که پیش رفتیم چک پوینت استاد کرد از بین موتر توفنچه را کشید. 5 نفر بودیم در موتر ما می رفتیم اونجا علی بجان اکسیاسه را حمله کرد موبایلش میگرفت نشد بودگیر آمد باز عوضه گرفت عوضه در قماندونی ما راجع همون نفر کلان ما رئیس ما فرید است توفنچه ما. د بلخ امنیه قومندانۍ اړوند مسئولین دغه راز له هیوادوالو غواړي چې د ستونزو سره د مخ کېدو پر مهال د امنیتي پولیسو سره اړیکه ونیسي تر څو ورته رسیدنه وشي. الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونو هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې کوم جنایتونه ترسره کړي غلا یې وکړي نو کوم کسان چې دغسې ناوړه اعمال ترسره کوي هغې به ګیرېږي ژر تر ژره او د قانون منګولو ته به سپارل کېږي. موږ د خپل ټولو بلخ میشتو ولسونو څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ سره په هر بخش کې همکاري وکړي خصوصا د امنیت په بخش کې چې هر وخت داسې کسان ویني مشکوک کسان مشکوکې کړنې چې څوک ترسره کوي د یو څو نولس شمیرې سره دې په اړیکه کې سي او زموږ امنیتي ځواکونو ته اطلاع ورکړي تر څو په خپل وخت او هغه مشکل ته رسیدنه وسي. دا لومړی ځل نه دی چې د بلخ امنیه قومندانۍ لخوا 15 کسیز بانډ نیول کیږي بلکې له دې مخکې هم د مخدره توکو د پیر او پلور بلاک میل بېلابېلو غلاو او جنایي جرمونو په تور مجرمین نیولي او د قانون منګولو ته سپارلي دي.